د لوی او بخونکي خدای تعالی پر سپېڅلي نامه سلامونه جوړ په خیر ستړي مه شئ وخت مو په خیر په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ د همیشه بهار درنو لیدونکو کانت الله باور یو ځل بیا د یوې نوې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم درنو لیدونکو ننګرهار ولایت کې یو او بیا جلال آباد ښار کې د قالینو یو ستر پلورنځي ته راغلي یو چېرته چې افغاني او نورې بهرنۍ قالینې په ډول ډول او ښکلي ډیزاینونو سره خرڅېږي نو دا ځل د خپرونو په دوام سره موږ وغوښتل تر څو تاسو لپاره یوه خپرونه دغه قالینو ستر پلورنځي څخه ثبت کړو دا چې دغه ستر پلورنځی څومره وخت کېږي په جلال آباد ښار کې جوړ شوی دی او د قالینو بازارونه څنګه دي د موسم په راتګ سره د ژمي ډېرې خرڅېږي کمې خرڅېږي او د دغې قالینو باره کې معلومات تاسو لپاره هم ترلاسه کړو چې دلته د کومو هیوادونو قالین خرڅېږي نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې ډېر غټ ستر پلورنځی دی چې دې کې مختلف ډوله قالین خرڅېږي نو موږ هم کوشش کوو تر څو تاسو ته په نننۍ خپرونه کې دغه د قالینو ډولونه هم در وښیو او معلومات به هم حاصل کړئ چې کومې قالینې ښه بازار لري د کیفیت نړیګانه او تر څنګ چې دی کومې تازه راغلي دي افغانستان ته نو دا ماشاءالله ډېر غټ ستر پلورنځی دی په جلال آباد ښار کې البته باید ووایم چې تر ټولو مخکښ هم دی لکه تاسو ته معلومیږي چې دلته ډېرې زیاتې قالینې خرڅېږي په مختلف شکلونو کې که هغه فرشونه دي تر څنګ دغسې ښایسته قالینې دي نو تاسو ګورئ چې د دغې دکان مسؤل دلته شته دی دغه قالینې منظموي د سره به خبرې اترې هم ولرو او معلومات به هم حاصل کړو السلام علیکم ورونه ښه استئ جوړې په خیر ډېره زیاته مننه تاسو ښه انشاءالله الحمدلله ژوندي اوس تاسو خورا خاص دی خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه نوم دې راته واخله تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني زما نوم محبوب الله ده د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم د سارک ولسوالي ښه محبوب الله وروره څنګه یې ژمي سره سال دی شکر د الله فضل ده تاسو خورا خاص دی ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي په جلال آباد ښار کې د قالینو دغه ستر پلورنځي کې دوکانداري کوي او څومره وخت کېږي دغه دوکان تاسو جوړ کړی دی ما خو تقریبا داسې ووایه چې یو 15 کاله به کېږي چې زه دا قالین فروشي دوکانداري کوم 15 کاله ماشاءالله کاله او پخوا زه په دې قالین فروشي کوڅه کې وم اوس د هغې جانه موږ دلته راغلي موږ دلته مستقل دوکان شو خپل نو اوس دلته موږ خپل دوکانداري کوو ښه ډېر ښه دا راته ووایه چې څنګه د بازارونو اوس د ژمي د موسم په راتګ سره قالین ډېرې خرڅېږي کمې خرڅېږي اگر چې اکثره خلک په ودونو کې هم دغه قالین ډېرې زیات اخلي ستاسو بازارونه څنګه دي والله شکر د الله فضل ده اوس دوکانداري خو پخوا غوندې دوکانداري اوس نشته ده خو اوس چې څه الله را رسوي هغه قسمت خپل قسمت ده که نه نو خپل قسمت الله پاک را رسوي راته اوس ښه ده شکر د الله فضل ده نه راځي الله دې موږ راځي امین الله دې بلکې بس نور برکت هم واچوي دا راته ووایه چې تاسو په دې دوکان کې د کومو هیوادونو قالین ډېرې خرڅوئ چې مثلا دلته مشتریان راځي او تاسو څخه هغه ډېر اخلي موږ نه خو دلته چې خرڅېږي موږ نه د خپل د وطن د افغانستان قالینې ډېرې زیات خرڅېږي او هغه موږ سره لکه دلته پاتې کېږي هم نه په حساب باندې چې موږ دلته راوړو هغه پاتې کېږي هم دلته موږ سره نه د ترکي هېواد قالینې ډېرې زیاتې خرڅېږي نو دغه قالینې موږ سره ډېر زیاتې خرڅېږي اوس چې نن سبا مود چې د قالینو ده هغه د ایراني قالین دي چې هغه قالین ویل کېږي که نه لکه افسا ده نو هغه قالین موږ سره زیاتې خرڅېږي او بل وطني چې ده وطني موږ سره بیا دلته پاتې کېږي نه وطني ډېر زیات هغه لري او وطني نه پیدا کېږي هم نه داسې خاص ډېره مننه ما ته به مخکې م ځو دغه قالینې کوم چې مثلا دغه نوي جنسونه بازار ته تازه راغلي دي هغه به موږ ته راښیي تر څو هېوادواله موږ سره پوه شي هغه چې بیا غواړي په فزیکي ډول دلته ترلاسه کړي بیا کولی شي دلته تشریف راوړي نو مخکې به ځو معلومات هم شریکوي او قالین هم به چې دی موږ ته راښیم تر څو هېوادواله موږ سره وګوري مهرباني قالین خو به د دې ځای نه شروع کړو چې موږ تاسو لکه اوس د دغه قالین هغه ډېر زیات ده چې فروش ډېر زیات ده دې ته ترکۍ قالین ویل کېږي ترکۍ ابریشم د ابریشم په نوم باندې دی نن سبا مود یې ډېر زیات ده چې دې باندې دا ډېر زیات خرڅېږي خلک یې ودونو د خاطره وړي او لکه استعمال یې زیات ده او همداسې ورسره دې خواته چې دا ایرانۍ دي دغه ډیزاینونه دا ایرانۍ دي لکه دا قالین چې بیا دا لکه خارجي سیستم ده که نه خارج ته لیږل کېږي لکه دلته داسې ده استعمال یې ډېر زیات ده خو
رنګ هم د سپین رنګ دی خو داسې ښه دلته استعمالېږي نه دا ټول خارج ته لېږل کېږي که نه دا بیا دي دا بیا ایرانی دی موږ سره دې ته 1200 وایي افسد 1500 ورته وایي افسد ورته وایي که نه لکه دا ایرانی قالین دی دا بیا چې دې پروخت هم زیات ده ډېر زیاته یعنې دې سره چې بیا دا بیا نور اخوا ایرانی دی هغه هم بیا زیات خرڅېږي ورسره نو دغه پروخت ډېر زیات ده دا راته ووایه چې دې خو دا ګلان هم فرق دي دا ټولې په یو ور خرڅېږي که نه هر چا خپل ذوق دی د هر چا خپل ذوق ده دا دې سره لکه مثال خبر دی یو ګل خوښېږي د بل ګل خوښېږي داسې لکه ګلان خو مختلف دي قیمت کې بیا د دې ټول یو قیمت پرې راځي په قیمت کې لکه دې سره بیا چې دا 15 مترۍ په یو نرخ راځي په 4 مترۍ په بل نرخ راځي هغه کې بیا 9 مترۍ ورته وایي 2.5 اندازه ده هغه بیا په بل نرخ راځي دا په هر یو هغه چې دا کنه اندازه په خپل نرخ باندې خرڅېږي بیا ښه مهرباني مخکې به ورځو تر څو هغه نور جنسونه دا خو برشم دا خو مې ته خو دغه چې دا بیا ایرانی دی دا بیا ایرانی دی دا بیا داسې خلک لکه د ډېر داسې مجبوره خلک یې که چې مثال خبرې وسه نه لري هغه وایي چې موږ ته مقصد لږ داسې یو قال نه راکړه مطلب اقتصادي دی اقتصادي دا بیا اقتصادي قال نه دی دا بیا اقتصادي دې قیمتونو مطلب څو راځي دا بیا تقریبا داسې وایي چې راځي په 4.5 روپۍ باندې یو دانې په 4.5 روپۍ راځي اقتصادي دي که نه لکه نن سبا خو زموږ استاد د وطن اقتصاد هم ډېر کمزوره شوی ده که نه په دې خاطر باندې اقتصادي قانون چې دا خلک اخلي یقینا او بل دا قانون چې دی دې ته بیا چې دا افسد ویل کېږي دا بیا ډبلې قانون دی دا خالص تار ده لکه دې باندې چې دا داسې یعنې کلکېږي هم نه سختېږي هم نه دا بیا خالص تار ده دا بیا چې دا بیا بیل قیمت ده دا تر هغه سره په دا بیل قیمت ده دا رنګونه دي مکمل دا ټول رنګونه دي پکې دې کې نو مکس ولاړ دي چې دې کې 15 مترۍ 4 مترۍ او 6 مترۍ دا ټول مکس ولاړ دي کې خو دا هم لږ واضح کړي چې دا د کوم هېواد راځي دا د ایران دي دا ایران راځي دا د ایراني قالین دي او ایرانی کې تقریبا داسې وایي ډېر ډیزاین راځي پکې ډېر نقشونه پکې راځي او په دغه کې چې کوم دي ترکیه کې بیا خاص نقشونه نه راځي ترکیه بیا سیده ټول میده ګلان راځي او میده ګلان چې د خلک زیات خوښوي ایرانی کې او سیده کنه په ایرانی کې بیا غټ ګلان څخه خلک زیات خوښوي نو دا چې دا بیا ایرانی دي دا هم راته ووایه وروره چې دغه قالین که نه چې افغانستان کې جوړېږي مثلا دغه ټول په لاس باندې کېږي دغه ماشیني دی که دا لاسي دا ماشیني دی وروره دا ماشیني دی دا په ماشین باندې ګنډل کېږي لکه ماشین باندې جوړېږي داسې هغه او دې نه بیا چې اخوا کومې دي که نه هغه بیا ترکۍ هغې ته بیا ترکۍ تاري وایي هغه ترکۍ نښې دي لکه څنګه چې دا تار ده دا خالص تار ده همداسې بیا دا ترکي تار ده یو خو هغه دا اوس ترکي شیپونه دي دا ترکي ډیزاینونه دي دا ترکي شیپونه دي دا اوس دې ته خالص تار ویل کېږي او دې سره اوس ده که نه هغه چې ما تاسو ته وښودې اول ورکړې چې ما تاسو ته وښودې هغه چې د هغه ترکي وي خو هغه ابریشم وي لکه هغه پلاستیک ده ټوله په ابریشم باندې خرڅېږي هغه ټول پلاستیک ده که نه مطلب د دې کیفیت څه اصلي ترکي چې ده که نه اصلي ترکي چې موږ ته راځي هغه بیا دا شي د دې قالین قیمت د یوې دانې څو راځي دې قالین قیمت تقریبا داسې ووایه چې 15 کې دا بیا راځي په 40,000 روپۍ باندې 40,000 افغانۍ دا لکه قیمت بیه دی که نه د ترکي هغه پیسه باندې دا خو هماغه ایرانی دي او دا هماغه ایرانی دي او دې سره خوا کې موږ دا مترانه قالین هسې ورته لکه داسې خلک راځي که نه چې موږ ته وایي چې موږ کوټه مکمل فکس اچوو کوټه 4 متره یا 4 متره دپاره قالینه نه پیدا کېږي 3 متره نه خو زیات بر نه راځي قالینه کې که نه نو بیا هغې دپاره بیا موږ سیده مترانه قالینه ورکوو چې هغه بیا هغه مترانه قالینې دي هغه ورته ورکوو مهرباني راځئ هم تاسو باندې وګورم چې هغه لکه دا شی ده دا اوس مترانه قالینې دي ښه دا ټول مترانه قالینې دي د دې بر 4 متره ده دې بر 4 متره داسې خلک راځي موږ ته چې موږ ته وایي چې زه 1 سانتیم کوټه کې قالینه کمه نه اچوم زه پوره اچوم دا بیا چې دا کونج په کونج رسېږي ورته دا بیا چې دا لکه 6 متره کوټه 6 متره به ورته کټ کړو 6 په 4 کې نو هغه اندازه بیا مکمله فکس په فکسه د کوټې اندازه ورته رسېږي لکه هغې کې بیا دغه ټول ګلان دي پکې دا بیا ورته ورکوو دې کې بیا مختلف جنسونه دي چې لکه دې کې بیا یو رقم دي لکه دا تار ده دې کې همداسې لکه پلاستیک هم راځي هغې ته موږ ګاز وایو ګازي دی هغه نو دې کې مختلف ډیزاینونه راځي مختلف جنسونه راځي خو دې نه ویل چې دا د کوم هېواد دي دا د هرات ایران دی دا هم د ایران دی دې کې اوس دغه هم چې دا د ایران دی دا بیا ګازي دی پلاستیک دی ته ویل کېږي دلته دا ګاز ده که نه کلکېږي دا ټول بیا سیده دا ټول د ایران دی او دې کې موږ سره لکه دا دی دوبۍ والا دی لکه دا پرشونه دا چې دا ټول د دوبۍ والا دی دې کې بیا دا بیا تقریبا داسې وه 3 متره او 8 سانتي یعنې 12 فوټی دې ته 12 فوټی ویل کېږي په پاکستان په حساب باندې 12 فوټی ورته ویل کېږي دا 12 فوټی ده دا هم چې دا دغه
دوبۍ والا دا بیا ښه پرشونه دی دا هم ښه جنسیت دی. یعنې په صورت عموم سره چې د بازار کې د درې هیوادونو تقاضا زیاتره چې یو ترکي دی بل ایراني دی او بل یو وطني دی چې افغانستان چې هغه زیات هغه فروغ لري یو چې دا ترکي دی یو ایراني دی او لکه دغه چې کوم دی دا د دغه د فرشونه دی دا خو دغه نه موږ راوړي دا داسې خاص دغه نه لري. راغلی دا چې دا جنسیت کې هم ښه جنسیت ده او تېنه باندې جنسیت بل نشته دې ته 15 شانه وایي دا ډېر لوکسه کانونه بس پرېږده خپله ځي هغه نه ایسارېږي دې ته 15 شانه کانونه وایي دا 1500 شانه ده د دې جنسیت بهترینه جنسیت ده دا ښه جنسیت ده لکه د دې خرابېدل هم نشته او زیات خلک چې د دې پسې زیات کوشش کوي چې دا واخلي خپل ځان دپاره او دا ډېر ښه کال نه ده جنسیت هم ښه جنسیت ده مطلب دا هم چې د وادونو والا کارېږي که نه په عام ډول کارېږي دا خلک داسې خلک اخلي چې هغه مثال خبرې داسې خارج ته ولېږي یا دلته د وادونو دپاره خلک دا خلک زیات استعمالوي او د وادونو دپاره هم خلک اخلي او خارج ته هم خلک زیات لېږي نو په دې کې چې دا رنګونه بیا موږ سره مختلف رنګونه دي په دې کې بیا را سره شته سرمایي رنګ هم را سره شته فولادي رنګ هم په دې کې را سره شته په دې کې یو رقم کانې ستکې سپینې دي د دې قیمتونه څو راځي یعنې دا قیمت کې چې ده که نه موږ سره په دکان کې لوړ قیمت دی همدې شي ده دا 1 متر مربع دی دې راځي په $10 باندې $10 باندې دا 1 متر مربع یعنی دا 12 متره مربع سوله 3 په څلورو کې دا په 12 متره باندې حسابېږي تقریبا داسې وه چې دغه راځي په 28,000 په 9,000 روپۍ باندې دا بیا یو دانه قال راځي 28,000 9,000 یعنې $500 راځي یو قال نه مکمل موږ ته 9,000 روپۍ باندې راځي په دې کار هم ټول ماشیني که نه دا ماشیني دا ټولې ماشیني دي دې ته 1500 شانه وایي 1500 شانه چې ورته وایي که نه دا 1500 شانه د 1500 شانه دا چې ده بیا اوچته قیمت چې ده که د همدې شي ده اوچته دغه جنسیت د همدې شي ده په دې هغه کې دا بیا بهترین قانون دي او زیاتره زموږ هېوادوال چې په خارج کې اوسېږي هم دا ډېر غواړي دا ډېر زیاتې غواړي موږ
دا تقریبا داسې وه چې دا خارجیان چې کوم دي که نه چې هلته لیږي که نه هغه بیا راځي دلته موږ نه اخلي بیا دلته په وټساپ باندې عکسونه لیږي بیا هماغه هلته د وټساپ د لارې بیا دلته دا ګلان خوښوي بیا دا مته ځان لپاره غواړي داسې هم کله شوي دي چې مثلا ستا د عکسونه د دوکان چا کتلي کوم خارجي میشت افغان روډ بیا هلته راغلی مستقیم ستا دوکان یې پیدا کړي هو راغلی دی موږ ته د پاکستان راغلی موږ ته د لکه د ایران نه موږ ته راغلی دي نور همداسې د یو څو ورځ مخکې موږ ته د استرالیا نه نفر راغلی هلته موږ ته موږ هغه کتلي وو عکسونه یې کتلي په قالینو عکسونه موږ ته کتلي وو لکه دې جانه چې دی ورو سره لایف خبرې کولې د هغې د لارې بیا چې دلته راغلی بیا دوکان ته راغلی بیا دوکان نه خپل ځان ته قالینه واخواخه کړه بیا قالینه ځان سره ویوړله ډېر ښه دا راته ووایه چې په عموم کې چې ستاسو بازارونه په اوړي موسم کې ښیي که ژمي کې ښیي موږ خو چې دا سیزن دواړه ده اوړه هم ده او ژمی ده خو په دغه ژمي کې چې کوم ده په ژمي کې سیزن د دې په دې ښیي چې اوړي کې لکه هر څوک چې دا دغه فرش کوم دا د کوټې نه وباسي که نه کوټه خالي کوي چې مقصد کوټه پاکه کړي لکه ژمي کې چې ده که نه ژمي کې بیا خلک فرشونه او قالین یې چې ده کوټو کې هواروي چې کوټه ورسره ګرموي نو په ژمي کې چې ده که نه زمونږ هغه زیات وي فروغ زیات زمونږ په ژمي کې چې د موږ دکانداري ښیي او په اوړي کې هم ښیي خو په اوړي کې دونه نه لکه څومره چې په ژمي کې ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو چې تاسو هم له موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې ولیده. نو ماشاءالله په دغې دکان کې ډول ډول قالینې خرڅېږي. تاسو موږ سره د قیمتونو څخه هم خبر شوئ. تر څنګ مختلف ګلان هم دغلته تاسو ولیدل چې ماشاءالله دغه ستر پلورنځی ډېر غټ دی او دې کې ډول ډول بهرنۍ قالینې خرڅېږي. تر څنګ پکې افغانۍ هم خرڅېږي. خو بدبختانه باید ووایم چې روډ سره اوس په خلاصې شوي وي ځکه د افغاني قالینو بازار یو څه تیز دی. نو زیاتره زموږ هېوادوال یې خوښوي او نه پاتې کېږي چېرته چې ترلاسه کړي. نو تاسو هم که غواړئ چې ډول ډول قالینې ترلاسه کړئ کولی شئ دغه دکان ته تشریف راوړئ. جبار خیل صاحب محترم که دا راته ووایي چې زموږ هېوادوال که غواړي چې
تاسو ته نږدې څخه راشي او ستاسو فزیکي ادرس پیدا کړي کولی شي خپل مکمل ادرس چې دی شریک کړي زموږ لیدونکو سره؟ ولې نه، په دواړو سترګو. زمونږ ادرس د دکان چې کوم ده دا د زبیر سمر په نوم باندې ده، زبیر سمر کارپیټ هاوس، چې دلته موږ لوحه ته په اډر ورکړی ده، خو لوحه به نن مازدیګر تر اخره سره راورسېږي. او دغه دکان ادرس چې کوم ده زمونږ زبیر سمر کارپیټ هاوس، جلال آباد ښار د باغ امیر شهید مخه، دکان نمبر 2 ده او په جلال آباد ښار. یعنې زموږ هېوادوال که غواړي چې دغه قالین په آنلاین ډول هم ترلاسه کړي، تاسو بیا کولی شئ چې مثلا هغو ته هم دغه واستوئ؟ هو دا پروګرام موږ له خیر سره روان کړی ده، انشاءالله دا پروګرام له خیر سره جوړو. او اوسه پورې خو موږ دا کار نه ده کړی، ځکه چې د موږ دکان دلته اوس نوی دغه د سیستم جوړ شوی ده، په دې هغه کې اوس په دغه سیستم باندې موږ روان یو چې موږ له خیر سره دغه کار روان کړو، له خیر سره د خارجي هغه باندې چې موږ خارج ته دا قالین وارد کړو ولیکو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ چې موږ سره د مرکه وکړه. په وروستۍ کې د لنډ پیغام اورو، څه د پیغام دی زموږ هېوادوالو ته، نورو ځوانانو ته؟ زه خپلو هېوادوالو ته دغه پیغام وړاندې کوم چې خپل کاروبار وکړي، خپل کار وکړي او بیکاره ونه ګرځېږي، ځکه چې نن سبا بیکاره ګرځېدل زموږ په معاشره کې ښه نه ده. او کار ښه ده چې باید کار موږ وکړو، خپل کار ته متوجه اوسو، خپل کار خپل هغه وکړو، زده کړه وکړو. په همدې هیله ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. نو درنو لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو هم له موږ سره تر دې شیبو پورې ملتیا وکړه، په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که چېرته مو هم زموږ دغه خپرونه خوښه شوې وي، حتما د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ. زموږ اکثره مسافرو خویندو ورونو ته دغې خپرونې لیک ولېږئ، تر څو هغوی هم له موږ سره په ننګرهار کې او بیا جلال آباد ښار کې د قالینو دغه ستر پلورنځی وګوري. تر یوې بلې خپرونې پورې چې زه بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، ما ته اجازه راکړئ. تر بیا لیدو ښې چارې، پاک الله مو مل شه. یوه ضروري یادونه چې زه باید بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ.